راځئ شو لاس په کار ودان او افغانستان. ننګرهار کې د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې سلګونه میلیونه عواید راټول او د شبکې اصلاح ګڼ پرمختګونه شوي. د ننګرهار برېښنا حوزې ریاست له لوري د روان 1403 لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې د شبکې اصلاح ګڼو برخو سربیره 909 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. ورته مهال د برېښنا ناقانونه کارونې مخنیوي هڅو پایله کې د 206 هغو هستوګنیزو میټرونو تعرفې سوداګریزې شوي چې سوداګریزه برخه کې د هستوګنیزې تعرفې برېښنا کاروله. یاده موده کې د 1080 عوارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه نصب شوي، د 2 اضافه باره ترانسفرمرونو ستونزې حل شوي او د 4 نورو اضافه باره ترانسفرمرونو ستونزو پر حل کار روان دی. پر دې ټولو سربیره یاده موده کې د برېښنا ملکیت اړوند 1900 جریب مځکه له غاصبینو څخه بیرته راګرځول شوي او په اجاره ورکړل شوې ده. له پخوانیو سیاسیونو او زورواکو څخه د پورونو ترلاسه کولو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د هیواد اړوند حوزو برېښنا مسؤلینو پر کارکړنو منظمه څارنه کوي او له هغوی سره ګډو ناستو کې پیرودونکو ته د برېښنا خدماتو پر ښه والي ټینګار کوي. د ګل غوندې بخت ښکلی جوړو افغانستان.